بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته چې د زړه دغه شنو ما وی دلته ګیس ته ما ته وسار نه دلته کې دړ رالو او دا مړی به مې خوږېده او دا جامې به مې انختی. نو د زړه درد څنګه وي د مرشد په خپل څنګه محسوسیږي نور خلکو ته څنګه ښکاري او دا درد د سینې یا د معدې د ګیس د بدهضمۍ بدپریزۍ د چجو د پټو یا د ذهني پریشانۍ یا د سینې د خرابتیا د درد نه څنګه بیلیدلی شي. زموږ خلک په سوسایټي کې اکثر د زړه درد د نورو څیزونو سره منسوب کړي او په وخت باندې هسپتال ته رانشي نو بیا کیدای شي چې زړه فیل شي وپړسیږي او د ټول عمر یو نقصان سره مریض مخ شي. موږ سره یو مریض هم ناست دی چاته چې څو ورځې مخکې هارټ اټیک شوی دی. نو په کتاب کې چې څنګه د زړه درد بیان شوی دی د هغې نه علاوه پریکټیکلي چې په مریض باندې څنګه تېرېږي او هغه څنګه محسوس کوي او نور خلکو ته څنګه ښکاري هغه به هم تاسو سره خبرې شریکي او بیا د کتابي د زړه درد به هم زه تاسو سره شریک کړم. زما نوم ډاکټر شهریار دی. زه لیډریډنګ هسپتال کې د زړونو په واډ کې کارډیالوجي یونټ کې ایز ا پوسټ ګریجویټ ریزیډنټ کار کوم. چونکې لیډریډنګ هسپتال د صوبې غټ هسپتال دی نو زیاتر مریضان زموږ دلته راځي. په ایمرجنسي کې د ټول نه اهم نازک او حساس مریض زموږ د هارټ اټیک وي. تاسو ته پته وي چې په دنیا کې اوس هم د ټولو نه زیات مرګ د زړونو د بیمارو په وجه کېږي. زموږ پیغام صرف دا دی چې د زړه بیماري یا د زړه درد لایټ نه دی اخیستل پکار او په دې کې په وخت یو نږدې هسپتال یا یو ای سی جي کول انتهایی اهم موضوع دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته چې د زړه دغه شنو ما وی دلته ګیس ته ما ته وسار نه دلته کې دړ رالو او دا مړی به مې خوږېده او دا جامې به مې انختی. نو ما وی دا به ګیس دی نو کور والا به راته په سینه باندې لاس ووالو نو هغه به یو 10-20 منټه نو بیا به ختم شو. نو بیا په سبا باندې چې زه ومه نو بیا داسې سارې نه مې چې روټۍ وخوړم په مړه کې نو بیا هغه دړ رالو خو هغه دړ ډېر زیات و. نو ما به دا ګیس دی او کور به مې د ګیس دوی اچوله چېرې دا زما ګیس دی. نو په هغې کې د زه یو ډاکټر ته رالم پبو ته. نو هغه پبو کې چې هغه ډاکټر د ما دغه وکړو نو هغه وي هسپتال ته ځان ورسوه. دا ستا ګیس نه دی دا ستا بله مسله ده. نو چې ما هسپتال ته په وخت ځان راورسولو او دلته کې مې وکتو نو دا د هارټ اټیک علامات وو. نو بیا دا ډاکټران ما نه راتاو شو او بیا زما ښه خشته علاج وکړو او خدای پاک زه هغې نه بچ کړمه. نو په وخت باندې را رسېده پکار دی هسپتال ته ولې چې دا ګیس نو موږ به بار بار کور زنانه وړو به وي چې دا ګیس دی ګیس دی ګیس نو هغه نور علامات وو. نو ما په وخت باندې ځان راورسولو دې هسپتال ته د ریډرنګ هسپتال ته ما ځان راورسولو. خدای پاک ما ته شفا راکړه او زه ټیک شوم. نو زه وروڼو خویاندو ټولو ته په یو ځای دا دغه کومه چې په وخت هسپتال ته ځان ورسوئ نو پیدا به مو ولې چې په وخت هسپتال ته ځان ورسوئ نو ډېرې پیدې به ومومئ او چې په وخت هسپتال ته ځان ونه رسوئ نو بیا به مو دا د هارټ اټیک د معلوماتو په باره کې په انټرنیټ باندې په اردو انګلیش او نورو ګرانو ژبو کې بلها ویډیوز موجود دي خو په پښتو یا په ساده ټکو کې داسې میسج ما پیدا نه کړی شو. نو موږ یو کوشش وکړو چې په ساده ژبه کې زموږ د عام پبلک دپاره موږ داسې یو میسج ریکارډ کړو او تاسو بیا غوښتل نو موږ به کتابي چې څنګه د زړه درد بیان شوی دی هغې باره کې هم یو داسې میسج ریکارډ کړو چې زموږ خلکو ته آګاهي میلاو شي او کوشش وکړي چې داسې څه شیز میس نه کړی شي.